ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د جرمني هیواد ماموریت دوحه کې د افغان سولې اړوند تازه پرمختګ هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې اوس په هیواد کې پخلاینې او سولې په لوري لاره روښانه شوه. افغانستان کې اسرائیلي پوځ د جنگي جنایتونو له رسنیز کېدو وروسته اوس اسرائیلي رسنۍ وایي د پوځ لوړپوړو کسان هم باید محاکمه شي. دوی وایي د پوځ لوړپوړي چارواکي ارومرو د خپلو سرتیرو له جنګي جنایتونو خبر و، که دا جنایتونه نه وو غوښتي اجازه به یې نه ورکول او باید هر څه یې څارلي وو. امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې د وروستي پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پر کړنلاره د رامنځته شوي توافق هرکلی کوي. امریکایي حکومت بیا هم د سرتیرو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی په تازه څرګندونه کې ویلي دي یوازې 2500 یعنې 2500 سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي. د په خبره دغه سرتیري به په 2 لویو او 2 وړو اډو کې میشت وي.